جمال تراکب دا ښځه په نر کې وفادار څوک ده؟ په نرو ښځه کې وفادار څوک ده؟ نو راس ورته کښېنو په مجلس په ولاړو نه کېږي. محبوب جانه په نرو ښځه کې وفادار چې څوک صبر لري چې څوک حوصله لري هغه ښځه ده. ښځه وفادار ده، نر بې وفا ده. بالکل. چې کله نر کونډ سي 80 کاله عمر به یې د نر چې ښځه مړه سي 80 کاله عمر به یې سارې خښه کې ماښام په فاتحه کې ناست وي دی د سپین ږیرو په غوږو کې خبرې کوي. ته ورسه پلانکۍ کونډې که وغوښتلم د پلانې مور خو هم کونډه ده ته ورسه د پلانې لور چې دغه یې راته الله کړې ده ته ورسه کې راکړله. یعنې یوه شپه بې ښځې نه تېروي. بالکل. یعنې ښځه چې دغه وفادار ده. ښځې ما لیدلې دي کونډې سوي دي په نس کې اولاد وي صبر وکړي چې لنګه سي زوی خدای ورکړي په هغه زوی باندې کښېني 40 کاله 50 کاله ټول عمر تېر کړي. وایي زه دې مېړه په ننګ ناسته یم په عزت یې ناسته یم په غیرت یې ناسته یم. ښځه صبر لري استقامت لري حوصله لري. په زراو ښځې موږ لیدلي دي په زراو ښځې په لکاو ښځې چې هغه یې په بن ورکړي دي په دویمه درېیمه په څلورم بن یو خو یې په بن ورکړي دي بل یې مېړه سپین ږیری ده په لکنه ځي. په زراو ښځې موږ لیدلي دي چې هغه یې کاڼه ته ورکړي دي ړانده ته ورکړي دي معذوره ته ورکړي دي پیغلې ښایسته په صحت باندې روغې صحتمندې ښځې ټوله زندګي له دا میړو سره تېره کړې ده. بالکل. یعنې ړوند میړه یې ده وخت ورسره تېر کړی ده سپین ږیری میړه یې ده وخت ورسره تېر کړی ده معذوره میړه یې ده وخت ورسره تېر کړی ده په بنو یې وخت تېر کړی ده 3 بنې څلورم یې دا ښځې له دوی سره د دا میړونو سره یې وخت تېر کړی ده شکایت موقع یې نه ده ورکړې. دا یې صبر ده دا یې حوصله ده. بل د ښځې بدي چا نه لیدلې. ښځه بد نه کوي جنګ نه کوي لښکرکشۍ نه کوي خاندانونه نه خرابوي وطنونه نه تباه کوي. یعنې د ښځې بدي تا نه لیدلې د ښځې جنګ تا نه لیدلې بد نه کوي بدبختي نه راوړي تل د مینې او محبت خبره کوي. زوی ته م وایي جنګ مه کوه میړه ته م وایي جنګ مه کوه د چا سره بد مه کوه. دغه د ښځې دغه پیغام دی او ټول عمر یې په صبر او په امن کې تېر کړی دی په مینه او محبت کې تېر کړی دی. یعنې ښځه بد نه کوي سرداري نه کوي ملکي نه غواړي خاني نه غواړي باچایي نه غواړي دوکانداري او تجارت نه کوي. یعنې په یوه سرای کې ټوله زندګي تېروي. لا یوه ماحول سره ژوند تېروي. په یوه خونه کې ټوله زندګي تېره کړې ده. په خونه کې دا مطلب کله ټیکرۍ له سره ایسته کې کنې په سرای کې مخ پټ وي لاسونه یې پټ وي کار کوي د سرای جارو که خاورې واچو اوبه راوړه که الې پرېمینځه ټول زندګي یې تېره کړې ده په خدمت او نر بې وفا ده. نر داسې بې وفا ده ګوره په خپله خوښه واده وکړي په خپله مرضي واده وکړي په مینه محبت یې وکړي یو کال بعد دویم واده کوي. بالکل دویم کال بعد درېیم واده کوي درېیم کال بعد څلورم واده کوي که اوس توان و پنځم شپږم هم پسې کوي. بې وفا ده وفا نه لري. ما لیدلې هغه دوه مثال پرې ایښی دی هغه دوه ورته ناستې دي اوس په بله پسې ګرځي دغسې بې وفا دی. نو ښځه چې ده د جنت سکون هم ښځه ده د دنیا سکون هم ښځه ده د کور سکون هم ښځه ده. د ښځو عزت وکړئ د ښځو احترام وکړئ له ښځې سره وفا وکړئ. بالکل. جفا مه کوئ. وفا دا ده چې دویمه ښځه مه پکوئ. بالکل. دویمه ښځه بلا ضرورت دی چا به اولاد دی بالاخره له ضرورته مطلب چا به اولاد نه کوي هغه خو مجبوره ده چې یوه رمه زامن یې ګرځي او د دویمه ښځه کړي دا ډېر غټ ظلم که هر چا کړي که ما وي که بل وي دا ظلم ده. او د دنیا ټولې فتنې نرانو پیدا کړي جنګونه نران پیدا کوي مړي نران کوي بدۍ نران کوي او بد نر وکړي ورور یې وکړي پلار یې وکړي بیا ښځې پکې ورکوي بیا بېرته په دا ښځو ځان خلاصوي. مثال د انسان چې ده دغونه وفادار نه ده لکه ښځه چې وفاداره ده.